مرګ حق دی او هر چا ته مرګ راتلونکی دی. موږ تاسې هم دا لار موږ تاسې ودانه د قانون نه سبا هر یو په دې لار باندې دا کاروان روان دی. خو زموږ ستاسې په وخت کې یا زموږ ستاسې په دا اوس موجوده دور کې یا په دا موجوده وخت کې چې دا مسؤلیت زموږ ستاسې په غاړه توللی دی، نو د ټولو بارونه درانه سوله او مشکلات یې د پخوا څخه یو په دوه سوله. پخوا چې څونه مشکلات او تکلیفونه پر ځان باندې ګاللي وه یا قرباني ورکړي وه یا زحمتونه کړي وه، اوس د هغه څخه دوه چنده او درې چنده سوله. او د دنیا کفارو او د هغو ملګرو په دې باندې ډېر کوشش وکړي چې دا سب کې درس پیدا کړي او په دا سب کې بې اتفاقي پیدا کړي او یا دا د جهاد لارې کمزورې کړي. نو دا د الله پاک نصرت دی، دا د الله پاک نصرت و او هم دی چې تر اوسه پورې نه د هغو پیسو کار وکړي، نه د هغو زور کار وکړي او نه د هغو چې مسلمانان یې ډېر په شهادت ورسول، ډېر یې زخمیان کړل، کورونه یې خراب کړل. دې هېڅ نتیجه نه ورکړه، خو دا اتفاق یې نه سره وشکړو. نو موږ دا ظاهر و باطن باید سره یو رقم سي. لکه څنګه چې ظاهرا عنوان مو داسې جوړ کړی دی یا دا شعار مو داسې دی چې اسلامي نظام قایموو، نو په عمل کې باید ثابته کړو. دا ظاهري عنوان هغه الله پاک ته منظور نه دی او موږ تاسې ورتلونکي یو. دا به یو څو ورځې وي یا به نه وي، خو چې په اخلاص باندې سره تېر کړو او ټول ملګري په دې کار کې سره ملګري شو او تر هغه وخته پورې به دا کار رواني چې اسلامي نظام قایمېدل په ملک کې نافذېږي. موږ ته مسؤلیت راسپارل شوی دی، پاچاهي نه ده راسپارل شوې، موږ ته قرباني راسپارل شوې ده، موږ ته خدمت راسپارل شوی دی. دا شان موږ تاسې وینئ چې مسؤلیت درنېږي، مشکلات یې هم درنېږي او د مسؤلیت سره نور خارجي داسې مشکلات شته چې هغه دنیا ورته متوجه کېږي. د الله سره نصرت غواړي چې الله پاک په دې جامع باندې ته فضل وکړي، ته رحم وکړي، ته یې کامیابه کړي. موږ به دعا کوو او هغه راسپارل شوي ځمکې به خلکو ته د کارو د خدمت او د نظام د جوړولو زمینه برابروو، هغه به په اتفاق برابروو. زه چې دلته مسؤلیت لرم یا دا خلکو ما ته دغه بار راسپارلی په دنیا کې دا دغې چې دا خو نو مسؤلیت دی، یو اعزاز دی، په اصل کې تکلیف دی. هغسې اعزاز خو هغسې دی چې سړی هغه خدمت په خپله اندازه کې پر ثمره ورسوي، نو نتیجه بیا الله پاک ښه اجرونه ورکوي. په دې زمانه او په دې وخت په دې عقل په دې فکر هغه شیان سړي ته ډېر ګران معلومېږي چې د الله نصرت نه یې هغه نه کړي. نو د ټول لپاره دا پکار ده چې موږ د آینده دپاره خپل تر نفسي خواهشات تېر شو، تر خپلو تقاضاو تېر شو، اطاعت ته متوجه شو. موږ به تاسې ته دعا کوو، تاسې به موږ ته دعا کوئ او نور به انشاءالله په دې سر کې سره ملګري چې ټول ژوندي یو او خپل خدمت به کوو. بیا که موږ نه وو نور به راځي ما باندې نور به په خپل وخت به تر خپل سر په ښه طریقه باندې تېروو او په ښه اخلاص په ښه محبت به خپل کردار سره ادا کوو. نور مالات سپارم. السلام علیکم ورحمة الله. ستا د هجر د لمبو په اور سوځېږي، په فراق د هر مؤمن زړګی دردېږي. ستا موقف او د نړۍ بشپړ ځواکونه، ستا موقف او د نړۍ بشپړ ځواکونه، پرتله یې په عقلونو کله کې